بسم الله الرحمن الرحیم. پنځمه ورځ. له حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت دی. چاته موایه د خپل کاکا له زوی محمد صلی الله علیه وسلم سره مې له همهغه ماشومتوب څخه ډېره مینه درلودله. هغه مې ځان ته له خپل پلار ابوطالب څخه ډېر نږدې ګاڼه. دا چې زما د پلار مادي وضعیت ډېر ښه نه و، نو زه به زیاتره وختونه د خپل کاکا له زوی سره وم. زما ترور یعنی خاله حضرت خدیجه رضی الله عنها شتمنه ښځه وه. په همدې خاطر زما د کاکا زوی له ما سره ډېره مرسته کول. د هغه په کور کې مې د هیڅ ډول غریبۍ احساس نه کاوه. د هغه له اولادونو سره مې د خپلې خور او ورور په شان لوبې کولې. یوه ورځ مې په کور کې د خپل کاکا زوی او د هغه میرمن خدیجه رضی الله عنها په داسې حال کې ولیدل چې هغه مخکې او خدیجه رضی الله عنها شاته پسې ولاړه ده او د هغه د حرکاتو تقلید کوي. پوه نه شوم چې دوی څه کوي. په پای کې کېناستل او سرونه یې شي او کیڼ لوري ته وګرځول او پاڅېدل. ورغلم او د دې کار پوښتنه مې وکړه. د کاکا زوی مې د تل په شان په مسکا سره وویل، دا درته وایم چې څه مو کول خو دا به منې چې دا خبره به زموږ ترمنځ وي. که څه هم له دوی سره ډېر صمیمي او دوی ته ډېر نږدې وم، خو کوم څه چې ما نن ولیدل مخکې مې نه و لیدلي. د دوی غوښتل شوې ژمنه مې له ځنډ پرته ومنل او ومې ویل ضرور هیڅ چاته څه نه وایم، ژمنه کوم. وروسته یې ځان ته مخامخ کېنولم او په ټول توان سره یې خبرې وکړې. ګوره علي، ته هوښیار ماشوم یې، په دې کې شک نشته چې زما په خبرو به پوه شې. الله جل جلاله چې زموږ د ټولو خالق دی، زه یې د وروستي پیغمبر په توګه رالېږلی یم. کوم څه چې تا ولیدل لمونځ دی، دا د خدای امر دی او هغه باید په ځای کړو. خدای پاک خپل اوامر او احکام زما په مرسته خلکو ته لیږدوي. د هغه فرشته جبرائیل ما ته راڅرګنده شوه او ما ته یې لومړنی آیات راوړ. له ما څخه یې وغوښتل تر څو هغه کسانو ته زیری ورکړم چې د مکې بتان ردوي او پر الله جل جلاله ایمان راوړي. د دې نوی دین نوم اسلام دی. دا دین یوازې زما لپاره نه دی، بلکې د مخکینیو پیغمبرانو د دین نوم هم اسلام و. ښه فکر وکړه، ته هم غواړې چې اسلام ومنې؟